أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حاضرین، دا درس د قرآن عظیم الشان د ترجمه نن آغاز کیږي. د قرآن عظیم الشان د تفسیر او بل قرآن عظیم الشان پیژندنه او تعریف موضوع او غرض د قرآن عظیم الشان دا په مقدمه د تفسیر کې بیانېږي ان شاء الله. قرآن عظیم الشان دا کتاب منزل من الله الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب في المصاحف منقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. دا کتاب د چې نازل شوی د طرفه د الله جل جلاله نه نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته او نقل شوی دی په نقل متواتر سره په مصاحفو کې لیکل شوی دی او دا نوم د لفظ او د معنا دواړو دی. یوازې لفظ تم قرآن نشي ویلی، یوازې معنا تم قرآن نشي ویلی. دا آسمانی کتاب په 30 کاله کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته دا پوره شوی دی چې دا یو سل 14 سورتونه دي او په 10 سپارو باندې تقسیم دي. 1540 پکې رکوګانی دي او ټول عام آیاتونه 6666 دي او په لویه کې بیا په 2 حصو تقسیم دي چې دا یو سل 14 سورتونه په دې کې بعضی سورتونه هغه مکی دي او بعضی په دې کې سورتونو کې چې دی هغه مدني دي. په دې 6666 آیاتونو کې 6212 آیاتونه د مکی دي او 6614 آیاتونه د مدني دي. په دې کې دې تقسیم کې چې د مفسرین رحمه الله لن ترتیب داسې وي چې کوم سورتونه د هجرت نه مخکې نازل شوي دي هغې ته مکی سورتونه وي او کوم چې د هجرت نه وروسته نازل شوي دي هغې ته مدني سورتونه وي. خو به هر حال د قرآن عظیم الشان تعریف او موضوع او غرضی او د تفسیر چې دا 3 امور پیژندل ځکه ضروري دي چې موږ او تاسو د تفسیر په مقصد او غرض باندې پوه شو. تعریف به ځکه پیژنو چې دا لازم نشي طلب د مجهول مطلق او دا باطل دی، او موضوع به ځکه پیژنو چې فرق راشي په مابین د علم مشروعه او غیر مشروعه کې چې ما څه شروع کړی دي، او غرض به ځکه پیژنو
چې دغه سعی عبث نشي. نو تعریف د قرآن خپل الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې داسې کړي چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. په سورة صاد آیت نمبر 9 پارا درشتمه کې بدارش دا کتاب د چې موږ نازل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. دې کتاب لره موږ نازل کړی دی تا ته اے نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې دا مبارک کتاب دی. لیدبروا آیاته د فرض چې سوچ او فکر وشي په آیاتونو دي کې په دې پند او نصیحت واخلي خاوندان د عقلونو. دا د پند کتاب دی، د هدایت کتاب دی، د نصیحت کتاب دی. نو کتاب انزلناه کتابون کې دا تنوین د پاره تعظیم دی چې دا شامل دی ټول کتب سماوي لره. او چې انزلناه ویلا نو هغه غیر منزله کتابونه تجري هغه وتل. او په دې کې چې لیک الیکا نو هغه ټول آسماني کتابونه تی وتل. ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا کتاب مبارک دی، یعنی قارئ القرآن وسامع القرآن وعامله. قاری د قرآن مبارک دی، سامع د قرآن مبارک دی، عمل کوونکی د قرآن مبارک دی. او مبارک معنی لازم کثیر الخير والنفع، د ډیر خیر او د نفع شی. خو لیکن دلته معنا دا متعدده. موضوع د قرآن هغه توحید دی. ټول موضوع ټول بحث داغي خلاصه به ته سره چې راګرځي چې دا توحید ته د باری تعالی چې واحد لا شریک ذات به غني. او دا ثابت دی په دلایل عقلی او نقلی سره. وكل ما هذا شانه فهو الموضوع المقصود. دا هر شي چې دا شانی بس هغه موضوع مقصود وینو. نو موضوع د قرآن چې دا توحید شو او غرض د قرآن الفوز فی الدارین په دوانو جهانونو کې کامیابی. نو تعریف د علم تفسیر چې موږ او تاسو اوس داغي آغاز وکړه. نو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية. دا داسې یو علم دی چې پیژندلی شي په دې سره معنا د قرآن، معنی د قرآن په قدر د طاقت د بشریت. او موضوع د قرآن او غرض د قرآن او تمیز د ما بین د صحیح او د غلط کې دې ته وایي تعریف د علم تفسیر. نو اوس دا خبره چې په دې 114 سورتونو کې دغه سورة فاتحه دای مقدم کړه. دا یې سورت ده د سورتونو د قرآن عظیم الشان نه. یو دا چې ګورئ سورة فاتحه دا په نزول کې مقدم نه ده، بلکې الته سورة اقرأ هغه مقدم دی. او سورة فاتحه 5 نمبر سورت دی چې نازل شوی دی. خو په ترتیب جمعي سره په مصحف عثماني رضی الله تعالی عنہ کې اول نمبر ولیکل شو. جواب د دې ندار چې سورة فاتحه دا اجمال د ټول قرآن عظیم الشان دی او باقی قرآن عظیم الشان دا تفصیل دی. طبعا اجمال مقدم وي په تفصیل باندې، اجمال متن وي او دا نور ولا دا شرح وي. څه دلیل دی چې را سورة فاتحه اجمال دی او نور قرآن ولا تفسیر دی؟ ذکر چې الله جل جلاله فرمای اول جواب ولقد آتیناک 7 من المثاني والقرآن العظیم. په سورة حجرات کې برش، په سورة حجر کې 8 نمبر آیت دی.
په دې ځکه مراد بالسبع المثاني سوره فاتحه ده او په قران عظیم سره هغه نور قران مفصل دی. نو معلومه شوله چې دا اول دا اجمال دی او دویم تفصیل دی، ځکه عطف تقاضا تغیر کوي. نو دا سبع المثاني دا به جدا شوي او نور قران عظیم الشان چې دا به جدا شوي. دویم جواب مفسرین دا ذکر کوي چې بشک علی رضی الله تعالی عنہ او امام ربانی رحمه الله دی وی چې قال جميع القرآن چې دا ټول قرآن دی او قرآن دا چې دی دا په سورة فاتحه کې دی او سورة فاتحه به په سورة با کې ده، دا په حرف د با کې دی د بسم الله کې. نو دا دلیل په دې باندې چې په قرآن یبین 4 مضامین، ځکه چې په ټول قرآن کې 4 مضامین بیانېږي، چې په ټول قرآن کې 4 مضامین بیانېږي چې هغه کې اول خالقیت د الله تعالی دی، دویم مضمون پکې تربیت دی او دریم مضمون پکې برکت دی او څلورم مضمون پکې قیامت دی. او قرآن هم په دې 4 حصو باندې تقسیم دی. اوله حصہ د سورة فاتحه نه واخله ته سورة انعام پورې چې په دې کې مضمون د خالقیت بیانېږي. دویم د سورة انعام نه تر سورة کهف پورې په دې کې دویم مضمون بیانېږي چې هغه تربیت دی. او دریم د سورة کهف نه تر سورة سبا پورې په دې کې دریم مضمون بیانېږي چې هغه برکت دی. او څلورم د سورة سبا نه تر اخر د قرآن پورې په دې کې څلورم مضمون بیانېږي چې هغه قیامت دی. دا 4 مضامین ټول موجود دي په سورة فاتحه کې. دا اول مضمون چې خالقیت دی دا په الحمدلله په دغه جمله کې مراد ده دینه، یعنی چې هغه الله خالق، الله خالق دی. نو معنا د حمد چې دی د پاره د خالق، ځکه دا من قبیل کل څنګه راځي، یعنی لكل فرعون موسی، د هر مبتل د فاره محق وي، د هر فرعون د فاره موسی وي. یعنی دلته ذکر د علم او علم د مراد تینا وصف دی، وصف مشهور. یعنی مضمون د تربیت بل دا په رب العالمین کې دی، او دریم مضمون د برکت په الرحمن الرحیم کې دی. او دا مقام ځکه د رحمان او د رحیم دا د برکت چې دی دا په 2 قسمه دی، یعنی دې ته یو د رحمان صفت ذکر شه بل د رحیم صفت ذکر شه او برکت شی واحد دی. نو چې دا برکت 2 قسمه دی، یو برکت دنیوي دی او بل برکت اخروی دی. پر رحمان کې اشاره د برکت دنیوي ته او پر رحیم کې اشاره د برکت اخروی ته. لکه څنګه چې په دعاګانو کې دا راځي چې یا رحمان الدنیا ورحیم الاخره. او څلورم مضمون هغه د قیامت دی، مالک یوم الدین. نو دا سورة فاتحه ټول دا نقشه اجمالی د فار د قرآن ده، او سورة فاتحه کې دا ټول موجود دي. او بیا دا سورة فاتحه چې دا په تسمیه کې په بسم الله الرحمن الرحیم کې موجود ده، ځکه په بسم الله الرحمن الرحیم کې حصه اوله ده چې هغه خالقیت ده، تربیت ده او برکت ده. نو همدارنګه د قیامت ده، دا ضمناً ټول په بسم الله الرحمن الرحیم کې پراته دي. او دا 4 مضامین چې خالقیت او تربیت او برکت او قیامت به دا ټول سبا موجود دي په حرف بعد بسم الله الرحمن الرحیم کې. څه فکر کوئ چې بسم الله الرحمن الرحیم به څومره تفصیلی جمله ده؟ په دې کې 15 کلمات دي او 19 حروف دي. 19 حروف دي. دغه 19 حروف
چې کله بنده د یو نیک کار په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم وایي، الله رب العزت در هر یو حرف نه یو ملائکه پیدا کی او دغه بنده د پاره تر قیامت پورې دعاګانې غواړي. نو دا 19 ملائکه ځکه الله رب العزت له پیدا کوي چې د بسم الله الرحمن الرحیم کلمات دا حروف چې دي دا 19 دي. او بل خبره به کې دا ده چې شپه او ورځ 40 ساعته ده، 19 ساعته کې ستا د پاره بسم الله کافی ده او 15 ساعته کې منځونه 15 دي. نو 1915 څو شو؟ 40. نو د مؤمن بنده او د دې مسلمان بنده چې دا دغه ټول 40 ساعته دا به د عبادت نه خالی نه وي کدا فکر وکړي. ځکه 15 کلمات په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې اول حرف بارا، بیا اسمون، بیا لفظ کلمه د جلال ده، بل الرحمن او بل کلمه الرحیم ده. 15 کلمات په دې کې موجود دي. نو چې دا ټول بسم الله بیا په یو حرف باندې موجود ده، د دې معنی دا ده چې معلوم شوتي توحید د باری تعالی حرف با یو ټکی ده کنه، یو توحید د الله تعالی ته ثابت شو. خا تقسیم د سورتونو د قران عظیم الشان وشو چې مکی دي او بیا مدنی دي. نو مکی سورتونه هغه دي چې هغه نزول شوی مخکې د هجرت نه، او مدنی سورتونه هغه دي چې هغه نزول شوی وروسته د هجرت نه. لیکن په مضامینو کې فرق دی. په مکی سورتونو کې 4 مضامین ذکر کیږي چې هغه خالقیت ده، توحید ده، رسالت او تخویف ده، او دا چې کوم ده بشارت ده. او په مدنی سورتونو کې وسره 2 مضمون زیاتیږي چې یو توحید ده، رسالت ده، تخویف ده او بشارت ده. دا 4 ده، او انفاق فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله. دا 6 مضامین به په سورۃ مدنی کې دا بیانېږي. بل په الحمدلله کې الف لام د پاره د جنس دی یا استغراق دی. اوس که په یو بسم الله کې غږیږو نو مازیګر پورې دا نه خلاصېږي. ښه تیر بس دی دغه نو په دې کې الحمدلله کې الف لام د پاره د جنس او د استغراق دی. معنا دا چې جنس حمد د جنس حمید نه په جنس زمانہ کې مختص لله، او که معنا د استغراق کې نو ټول ثنا او صفت چې لایق دي شان د الله تعالی سره خاص الله لره دي. بیا دا سورۃ فاتحه دا په 3 حصو تقسیم ده. اوله حصہ الله رب العزت فرمایي چې زما د پاره ده. منځنی حصہ زما او د بنده په منځ کې شریکه ده، او اخیرنی حصہ خاص د بنده د پاره ده. ځکه په دې اولنی حصہ کې خاص د الله جل جلاله حمد او ثنا، خالقیت او مالکیت بیانېږي. په دویمه حصہ کې چې هغه د بنده او د الله جل جلاله په منځ کې شریک ده، ایاک نعبد و ایاک نستعین دی. ځکه عبادت او دا فعل د بنده دی، نو دا په بنده باندې دی او په الله تعالی باندې قبول دی.
د بنده فعل استعانت د الله تعالی نه دی او د الله تعالی هغه کومک کول دي او په اخر کې چې وایي چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين تر اخره پورې الله رب العزت فرمایي چې زما بنده زمانه څه غواړي زه به ول ورکوم هغه دعا ده نو الله جل جلاله د سورة فاتحه دقه شان په دریو حصو سره دا تقسیم کړي بل مسله په دې کې موږ دا کوو چې دا یو بنا چې دا ما یبتنی علیه غیره ته ویل شي یو بنا د اسلام ده بل بنا د قرآن ده بناګانې د اسلام هم پنځه دي چې هغه مشهور دي چې ایمان بالغیب ده اقامت الصلاة ده اداء الزکات ده او ایمان په کتابونو ده او پنځم ایمان په آخرت ده او ایمان دا درې قسمه ده یو ایمان د مؤمن کامل ده بل ایمان د منافق ده او دریم ایمان د مؤمن عاصی ده نو الله جل جلاله د هغه مؤمن کامل د ایمان فائدہ او ثمره چې هغه نجات د فدارینو کې او ایمان د منافق باغی سره یعنی یفید النجات الدنیوي دون الاخروی هغه ته باغی باندې فائدہ کېږي نجات دنیوي نه اخروی او ایمان د عاصی چې ده هغه فائدہ ورکوي چې هغه نجات ده د خلود فی النار نه یعنی همیشه د اور د جهنم نه به بچ شي نو بل دی قرآن عظیم الشان ته دیتا مذهب عثماني وي دا جمع د قرآن هغه دا ده چې قرآن كان مكتوبا في عهد النبي عليه السلام على الجلود واوراق التمر دا به لیکل کېدو په څرمنو باندې په پاڼو د کجورو باندې او غیر ذلك بغیر د کوم ترتیب معلوم نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروسته په زمانه د امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې او نو مشوره وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په جمع کولو د قران کې نو په دې باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راضی نشي سمو درستو الله رب العزت شرح صدر وکړه دا په دوه راضی شو په جمع کولو د قران او دوی امر وکړ زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه قران ولیکي ځکه یو لوی حادثه راغلی و چې په جنگ بدر کې اویا قرا شهیدان شو او مونږ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې مونږ متبع د سنت یو او مبتدعين نه یو په دې عمل کې چې د نبی علی السلام په زمانه کې او کار نه ده شوی نو اوس مونږ ولیو بیا دویم ځل جمع د قران چې دا په زمانه د عثمان رضی الله تعالی عنہ کې وشو په دې ترتیب باندې چې نن موږ او استاد مخ کې پروت دی دې ته مصحف عثماني وایي مصحف عثماني په دې خاطر چې دغه ترتیب موجوده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورک نو د دې دا معنی نه ده چې دا قران عثمان رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی دی نه په ترتیب کړی هغه دی نو په دې وجه دې ته مصحف عثماني وایي هغه څو نسخې ولیکل شولې شام ته روم ته او فارس ته او یمن ته دا ولیکل شولې
بل مسله هغه دا چې تفسیر او د تاویل په منځ کې موږ او تاسو فرق پیژنو. تفسیر په لغت کې کشف ته وایي، کلاول، او په اصطلاح کې فهم معاني القرآن بالدلائل الشرعية والنقلية. او تعویل چې د ترجیح د احد محتملاته، یو د محتملاتونه یو ته ترجیح ورکول تعویل. او په اصطلاح کې فهم معاني القرآن بالدلائل العقلية دیتا تعویل وایي. اوس د تفسیر د فاره څلور مراتب دي. اوله مرتبه تفسیر د قرآن د په قرآن سره دا اولا درجه ده د نورونه. دویم تفسیر د قرآن د بالحدیث سره. د اول مثال لکه خپل په قرآن عظیم الشان کې به د بعضی آیاتونو تفسیر په خپل قرآن عظیم الشان کوي. لکه مثلا الله رب العزت فرمایي چې حرمت علیکم المیتة والدم، حرام کړی شوی په تاسو باندې مرداره او وینه. اوس کومه وینه؟ په بل ځای کې الله رب العزت د دې تفسیر په خپل وکړ چې هغه دم مسفوح دی. دویمه درجه د تفسیر د قرآن په حدیث ده. دا دویم مرتبه ده چې اولاد د نورونه په ډیرو ځایونو کې به قرآن عظیم الشان حکم کړی وي، خو د عمل ترکیب به تا ته نه وي ښودلی. د هغه بیا تفسیر به په حدیث کې ګورئ. لکه مثلا الله رب العزت موږ او تاسو ویل چې واقیموا الصلاة، قایم کې مونځ، نو قیام څنګه وکم، رکوع څنګه وکم، سجده څنګه وکم، قیدت څنګه وکم. دا ترتیب او ترکیب د مونځ دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه په حدیث مبارک کې واضح دی. همدارنګه دریم تفسیر د قرآن په اقوالو د صحابه سره چې دا مشهور دي، د خلفای راشدین مهدین. همدارنګه نور غیر مشهور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. او څلورمه درجه د تفسیر هغه تفسیر د قرآن دی ارشادات د تابعین سره. یو دم به دو قسم دي، یو مشهور دي لکه امام مجاهد رحمه الله، بل غیر مشهور دي. نو کله چې تا ته تفسیر د امام مجاهد رحمه الله راشي نو بس دا کافی ده. ځکه علما ذکر کوي اذا جاءك التفسير من المجاهد فحسب. کله چې تا ته تفسیر د قرآن د آیت د امام مجاهد رحمت الله علیه بیان شي پس تا دا کافی ده. نو دا خلاصه د مقدمه د قرآن. د سورة فاتحه ده، دې ته سورة فاتحه وایي. او د سورة فاتحه ډیر نمونه دي او دا کثرت د نمونو دلالت په عظمت د مسما کوي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې داسې صورت نه بل په قرآن کې شته نه په مخکینیو کتابونو کې شته. او نو دی وجنه دې ته سورة فاتحه وایي. فتح شروع کېدو ته کلاویدو ته چې قرآن عظیم الشان تلاوت هم په دې شروع کېږي، تلاوت په دې کلاویږي. او مخکې مسله تیره شوله چې دا په شان د اجمال د ټول قرآن ده. سورة رقیه ورته وایي. د دم سورت صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په یو ځای لار روانو، یو شپون دا حدیث نبی کریم علیه الصلاة والسلام نوریدلی و. نو هغه څه شي چې چلو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ویل چې تاسو کې څوک دمګره نشته، خو به هر حال اوږد حدیث دی په خپل ځای به راشي. یو صحابي هغه په سورة فاتحه دم که الله رب العزت جوړ کړ او په شکرانه کې 10 ګډان ولا ورکړ. بل سورة شفا ورته وایي. په دې کې شفا ده. دا سورت چې د مکی دی
حالت نزولی پنځم ده، حالت جمعي اول ده، یو رکوع لري، و آیتونه لري. او نو په دې وجه دا سورة فاتحه د قرآن عظیم الشان په مصحف عثماني کې اول ذکر شو. د بسم الله الرحمن الرحیم د سورت په سر کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله مذهب دی چې دا د یو سورت د بل سورت په منځ کې د فصل ذکر کیږي، او دا د قرآن د هر سورت جز نه ده بلکې د یو سورت جز ده. نو خبره په بسم الله کې ډیره یو تفصیلی خبره ده، ځکه چې تفسیر ذاتی بهجه ورته وایي، زر جلد ده، په هغې کې 400 جلد صرف د بسم الله الرحمن الرحیم په تفصیل باندې دا ذکر شوی ده. نو الحمد لله رب العالمین که الف لام جنسی شي نو داسې معنا به کوي چې جنس حمد د جنس حمد نه په جنس زمانه کې مختص لله، دا خاص ده د الله تعالی د فاره، دا حصه اول ده. او مولا عبد الغفور هغه لیکي د نحوی کوم کتاب چې دی چې الف لام پکې احد خارجي دي، جنسي او استغراقي عام نحات ویلي دي، خو هغه پکې احد خارجي مو. وبهرحال نو دا په شکل د مدعا ده. نو دا الحمد لله، نو ټول ثنا صفات خاص الله لره دي. ولی الله لره دي؟ ځکه رب العالمین چې دا رب د مخلوقاتو دی، په دې کې اثبات د تربیت دی د الله جل جلاله خوانه. دا دویمه حصہ ذکر کیږي. الرحمن الرحیم چې مهربان دی په دنیا کې په ټول مخلوق، الرحیم او مهربان دی په آخرت کې خاص په مؤمنانو باندې. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت دی، بادشاہ د ورځې د قیامت دی. دا تدیزه پوری دا حصہ د حمد وا چې مختص د الله جل جلاله لپاره. مالک یوم الدین ګوره د دې هرې خبرې تقسیم وشو چې د دې تفصیل به وروسته را روان دی. د قیامت پر ورځ به الله رب العزت فرمایي لمن الملک اليوم، هیڅوک بس جواب نه ورکوي. نن د چا باچاهي ده؟ دا د دنیا باچاهان دغه نمونه، دغه څه چې په قسمه قسم نمونه باندې په دنیا کې دا خلک یادوي، دا به بیا ټول ولاړې جواب به نشي ورکولی. نو خپله به الله رب العزت فرمایي چې لله واحد القهار، نن باچاهي د یو الله ده چې هغه قهار ذات دی. هغه حصہ د سورۃ فاتحه شروع کیږي چې د بنده او د الله په منځ کې شریک ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد خاص تا عبادت کوم. د خاص ټکی معنا چې مونږ وکړه نو د دې په لفظ کې کومه کلمه نشته، بلکې دا کلمه اصل کې نعبد ایاک او نستعین ایاک. نو هغه کم چې هغه حق د تاخیر وي او بیا هغه کې مقدم وي نو دا تخصیص پیدا کوي. نو د ایاکا حق د تاخیر دا چې مقدم کو نو تخصیص معنی پیدا کړل چې ایاک نعبد خاصه عبادت کوم. خاصه عبادت کوم، عبادت شری غایت التعظیم، انتهایی درجه تعظیم دته عبادت ویل شي. او شاه ولی الله رحمه الله کوم چې تفصیلی تعریف د عبادت کوي نو غایت الذل فی غایت الحب لله تعالی فی متابعه الرسول الله صلی الله علیه وسلم. څلور ماده په دې کې ذکر شو چې غایت الذل انتهایی درجه تذلیل
في غاية الحب انتهائی درجه محبت کی لله تعالی خاص د الله تعالی د لپاره. درې څلورم في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم کې نو څلور حق شو. عبادت باغ شي ته ویل کی چې انتهائی تذلیل انتهائی محبت خاص د الله تعالی د لپاره او په طریقه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دقه ته عبادت ویل شي. اوس که په دې څلورو کې دا یو نشو دې ته عبادت نه ویل کیږي. لکه هغه به په بل نوم یادېږي. څلور نور نمونه دي هغه دا دي که په انتهائی محبت کې نه وي که په انتهائی محبت کې نه وي نو دا منافقت ده او که په انتهائی تذلیل کې نه وي نو دا تکبر ده او که خاص د الله تعالی د پاره نه وي نو دا ریاکاری ده او که په متابعت د رسول کې نه وي نو دا بدعت ده. نو عبادت به تبع عبادت ویل شي چې هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي په طریقه د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم وي اق تبع عبادت ویل شي او که طریقه او متابعت د رسول الله پکې نه وي هغه ته بدعت ویل شي. نو ځکه موږ دلته ایاک نعبد خاص ته عبادت کوم خاص ته عبادت کوم نو د عبادت حقدار خاص الله تعالی دی یعنی د حق د عبادت د ادا الله تعالی دی. د عبادت کې به د الله تعالی سره څوک نه شریکه د الله تعالی په وړاندې به سر په سجده ږدي د الله تعالی نه بغیر بل چاته سر په سجده نه ږدي. کاغه سجده تعظیم ده او کاغه سجده د عبدیت ده. و ایاک نستعين او خاص تانه امداد غواړم او خاص تانه امداد غواړم. نو امداد دو قسمه ده یو امداد بالاسباب بل ما فوق الاسباب یعنی هغه امداد چې په اسباب غوښته شي یا بل هغه امداد چې بغیر د اسباب نو بغیر د اسباب ما فوق الاسباب خاصه د الله تعالی ده یعنی چې الله تعالی ستا امداد کول شي بغیر د کوم سبب په کار راوړل سره. یعنی الله رب العزت تا مړول شي بغیر د خوراک ډوډۍ نه الله تعالی تا په سکولو کې ستاتند ما تول شي بغیر د اوبو د سکولو نه الله رب العزت تا روغول شي د مرض نه بغیر د تداوی نه. او امداد ما تحت الاسباب هغه د بندنم غوښتل شي یعنی الکه دا پن راوچت کا یعنی هغه یا وبره کا بلوغ هغه به یو طاقت په کار راولي اسباب به په کار راولي هغه به پیاله راخلي ګلاس به راخلي جام به راخلي هغه به د خپل طاقت په لاس د لاس طاقت پر دا په کار اچي بعد دا غینه به تعالی او براوړي ته به اعضاء باندې هغه په کار راولي بعد دا غینه بچ دی هغه نو دا ستا امداد وشو خو په اسباب وشو. نو کدا د یو بنده نه وغواړي او د بنده په حق کې ته د ما تحت الاسباب عقیده ولري نو دا شرک نه دی او که د بنده په حق کې ما فوق الاسباب عقیده ولري دا شرک دی. یعنی کدا سي عقیده د الله جل جلاله نه بغیر د چا نه اوساتي چې زما بغیر د اسباب او امداد کول شي نو دا خاصه دا بیا شرک شو بلکې دا خاصه د الله تعالی ده. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ني دا هغه غوښتنه ده چې هغه حصہ ده چې هغه خاص ده د بنده د پاره دغه منځنۍ حصہ چې هغه مشترک و د الله او د بنده په منځ کې اوس دغه حصہ ده چې هغه خاص ده د بنده د پاره. نو الله رب العزت فرمای چې زما بنده اوس غواړي زبور کوم نو بنده وایي چې اهدنا الصراط المستقيم او خای مونږ ته لار نیغه لار د هدایت نو پدې کې هغه د هدایت اثبات د هدایت د الله تعالی نه د مؤمنانو باندې او دا جمله دعایه ده صراط الذين اولار دغه کسانو انعمت انعام کړه ته عليهم پاغوي باندې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. نو دا هغه کسان چې انعام کړه ته پاغي باندې یعنی مونږ ته دای خلکو لاروخه هغه خلک چې په هدایت باندې پایښ شوی دي. نو د دې تفصیل برستو په خپل را روان دي دا هم موږ ویلا چې د دې سورته فاتحه تفصیل ټول قران کې سره روان دي سبا
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دا د دې انعمت عليهم تفصیل دی چې رسول روان دي. غیر المغضوب عليهم نه لار دغه کسانو چې غضب شي په هغوی باندې، یعنی اثبات د غضب او قهر د جانب د الله تعالی نه په کافرانو باندې، ولا الضالین او نه لار د گمراهانو. امين. یا الله تعالی زمونږه دعا قبول کړي. استجب دعائي د امين معنا دارا چې الله زمونږه دعا قبول کړي. د دین وروسته سورته بقره یعنی سورۃ د بقره یعنی هغه سورۃ چې پاغه کې تذکرہ د بقره ویلې غواته. نو داسې باندې چې را د غوا سورته نه بلکې داسې به وای چې السورۃ التي تذكر فيها قصه البقره یعنی هغه سورۃ چې یادېږي په دې کې قصه د بقره. نو دې ته سورۃ بقره ویل شوې ده. دا 208 آیاتونه لري او دو رکوګانی دغه دا په حالت جمعي سره دا 40 رکوګانی لري او په حالت نزولی کې 8 نمبر سورت ده او په حالت جمعي کې 2 نمبر سورت ده. د دې سورت د مخکینی سورت فاتحه سره ربط هغه په مختلفو نوع سره ده. نو اوله وجه بعض مفسرین په دې کې 15 توجیهات ذکر کوي، 15 قسمه ربطونه ذکر کوي. خو اوله وجه د ربط دارا چې په سورته فاتحه کې دا سوال د صراط مستقیم ده. څنګه موږ ویلا چې اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې، او نو دا په سورته بقره کې دا ویل چې ان دعاءک للصراط المستقیم دا خو قبول ده، دعا خو ستاسو د صراط مستقیم قبول ده. خو صراط مستقیم چې دا چیرې وسو ذالک الكتاب لا ریب فیه ولګیدو. صراط مستقیم غواړي کنه، نو صراط مستقیم چیرې ذالک الكتاب لا ریب فیه. بس د دې ربط د سورته بقره د سورته فاتحه سره په 15 طریقو سره دغه اوله طریقه یو طریقه من بیان کړ. نو په دې کې وای بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نام د هغه ذات جعل حیات القلب بذبح البقره چې ګرځولې ده حیات د زړه په ذبح د بقره سره. الرحمن او مهربان ده بارسال الكتاب الذي لا ريب فيه. الله تعالی مهربان ده په لګلو د کتاب داغه کتاب چې لا ریب فيه چې نشته هیڅ شک او شبهه پدې کې. الرحیم او الله تعالی مهربان ده په آخرت کې خاص په مؤمنانو باندې، یعنی بجعل الهدایه للمتقین په ګرځولو د هدایت د متقینو لپاره. الف لام میم. الف لام میم دا سورۃ چې مصدر ده په حروف مقطعات سره، دي ته حروف مقطعات ویل شي. حروف مقطعات دي ته ویل کېږي ځکه چې دا هر حرف ځان له ویل کېږي، یعنی یو حرف د بل حرف سره نه ویل کېږي. الف لام میم. الف لام میم دا پدې کې متقدمین او متأخرین علما دو مذهب دي پدې کې. یو مذهب د متقدمین دی چې متقدمین وای الله ورسوله اعلم بمرادی، الله او د الله رسول د دې په معنا مراد باندې عالم دی. بس درمیانی عاشق و معشوق رمزی است که کرام الکاتبین را به او خبر نیست. د عاشق او د معشوق په منځ کې رمز وی اشاره وی چې پاغي کرام الکاتبین خبر نیوي سبا. نو دا د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فمنس کی اوراز ده چې بدی باندې غیر د الله او د الله د رسول نه بغیر بل څوک نه پويږي. نو دا د متقدمینو معنا ده. بس خلاصه متأخرینو بعضی رموز بیان کړي، هغه ته اشارات وي خو معنا به هم ورته نه ویل کیږي. الف من الله
لام معنا جبريل، میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. دا کتاب د الله تعالی جل جلاله د خوانا په واسطه د نبی کریم جبرائیل علیه السلام په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. بس دې وې دا معنا ده، دا اشاره ده. نو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب دا کتاب یعنی دا کتاب چې دا مفید د کمالاتو دی، دا مفید د کمالاتو دی. او نو لا ریب فیه نشته هیڅ شک او شبهه پدې کې. نو ګوري اوس دلته خو ډیره یو تفصیلی خبره ده، خو خلص د دا خبره کوم چې په دې لا ریب فیه باندې بدل توقف لازم دی به معنا صحیح کیږي، او که وقفونه کې بیا نور قسمونه معناګانې د دینه ثابتېږي. خو زه هغه په نور درسي ترجمه کې به وایو د نحوي د لوی نحوي خبرې دي، سبا د مختصر المعانی او د مطول مسلې دي. نو لا ریب فیه چې نشته هیڅ شک او شبهه پدې کې، او دا د شک نه لري دی، لري کتاب دی. او دا کتاب هدن للمتقین، دا هدایت دی د فرد متقینو. نو دا هدایت دی د فرد متقینو، یعنی فیده تی متقینو واغستا، فیده د هدایت دا تی متقینو واغستلا، بلکې دا هادی دی دا کتاب ټول مخلوق ته، خو خصوصا للمتقین، بیا خاص کر متقینو د پاره ډیر دا د هدایت کتاب دی. ځکه تخصیص دلته د هدایت د متقینو د پاره معنا دا چې دینا فائدہ د هدایت د متقینو واغستا، نو ځکه دا خاص کا هدن للمتقین الذين اوس د متقینو صفات بیانېږي. متقین ان صاحب د تقوا، تقوا چې دا مطلق ځان ساتنه ته ویل کیږي، او د دې درې مراتب بیانېږي چې یو تقوا د خاصو ده، یو د خواص الخاصو ده، او بل د عوامو ده. نو هغه تقوا د خاص الخاص چې هغه د تماما نواهی او مشتبهات نه ځان ساتل، او تقوا د خاصو چې هغه باندې یعنی د ایمان نه په وجه باندې د ایمان په وجه د محرماتو نه ځان ساتلی وي، او تقوا د عوامو چې فقط ایمان سره د شرکیات او د کفر نه ځان ساتلی وي. نو دا متقین د دې مفسرین ګڼ تفاسیر کوي، خو تفسیر قرطبي د یو مفسر قول نقل کړی دی چې نور تفاسیر ته د دې حاجت نشته دی، ځکه الله رب العزت د دې تفصیل په خپل کوي چې الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا خلق متقیان دي، خبره خلاصه شو. الذين دا متقیان هغه کسان دي. نو دا بیان د عقیدې د متقینو کوي چې یؤمنون بالغیب، دی ایمان لري په غیب باندې، دی ایمان لرونکي دي په غیب باندې. غیب ما غاب عن النظر، او همدا رقم د حواس ظاهره او باطنونه. دا یعنی په غیب باندې دا متقین ایمان لري چې هغه د لکه مثلا الله رب العزت د نظر نه د حواس ظاهرونه چې دی مثلا دا غیب دی، په دی وجود باندې، په توحید باندې، په خالقیت باندې، په مالکیت باندې ایمان لري. جنت او دوزخ، د قبر احوال، د حشر احوال، دا ټول غیب دي، په دې دوی ایمان لري. دا خاصه ده متقی ده. ويقيمون الصلاة، او قائمي دوی منځونه، یعنی سره د ټولو آداب او شرایطو دوی ادا کوي منځونه. دا د متقی صفت ده. ګورئ دلته به تفصیل رستو راشي ښه چې ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة د سینوای چې ويؤدون الصلاة دوی ادا کوي منځونه، بلکې الله تعالی ویل چې ويقيمون الصلاة. کچې ته څوک بې جمع منځ کوي نو دا په اقامت الصلاة کې ناراضي، کچې ته څوک
منځ د خپل وخت نه به وخت کوي نو دا په اقامت الصلات کې ناراضي او کسچې ته څوک په منځ کې سنت او مستحبات پرې دي نو دا په اقامت الصلات کې ناراضي په ادا د صلات کې راضي خو اقامت الصلات کې ناراضي یا کله کوي او کله نه کوي نو دا په ادا صلات کې راضي خو یقیمون الصلات کې ناراضي دا کامله درجه د صلات ده تفصیل بیا په حدیثو کې دی چې رکوع څنګه سجده څنګه قیدت څنګه قومت څنګه جلسه څنګه دا ټول بیا په حدیثو مبارکو کې ځکه دا ویل شو چې کله به تفسیر د قران په حدیث سره راځي هغه دقه شانتي زینو کې بیا حدیث ته ضرورت دی چې تفصیل په حدیث کې بیان نشي قطعا نه پويږي نه تپي نو یقیمون الصلاه قایمای دوی منځونه ومما رزقناهم او دا غمالنا چې ورکړل موږ دوی ته ينفقون دوی خرج کوي اول په خپل ځان باندې بیا په اولاد باندې او دریم په اغیار باندې یعنی په نورو خلکو باندې دوی خرج کوي په دې ينفقون کې هغه فرضي زکات وجوبي صدقات او نفلي صدقات دا ټول چې دا شامل دي تا نو دا پدې کې کاغه نفلي صدقه ده کاغه وجوبي ده او کاغه فرضي ده هغه ټول له شامل دي او نور تفصیل به بیا روان دي والذین وکسان دي د مؤمنانو یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په کتاب انزل چې نازل شوی دی الیک تا یعنی تا نازل شوی یعنی هغه دا چې اشاره ده قران عظیم الشان ته وما هغه کتاب انزل هغه کتابونه انزل من قبلک چې نازل شوی په خالصانه په دې کې اشاره ده حقانیت د نورو کتابونو سماویو ته وبالآخرة او پرز د آخرت د متقین دا چې دي دوی یوقنون دوی یقین لرونکي دي تفسیر معرف القرآن دې ځکه ډیر تفصیل کوي خو یو خبر ادا کوي چې دا ټول خبره یو طرف ته او پرز د آخرت باندې دا ایمان بل طرف ته یعنی که په دې نورو ټولو خبرو کې تاسو رڅوک شرکت وکي او یو پرز د آخرت باندې ایمان اون لري نو دا مطلق کافر دی یعنی څه معنا هغه د سی وای چې دا پرز د آخرت باندې او پس د مرګ نه په جون باندې دا عقیده فیصله کن عقیده ده فیصله کن عقیده ده په مابین د کافر او د مسلمان کې په مابین د کافر او د مسلمان کې الله رب العزت فرمای اولئک دغه متقین چې موصوف دي په دغه اوصاف او خمسه باندې 15 صفات د متقین ذکر شو علی هدن دا دوی په هدایت دي من ربهم د جانب د رب د دوینا و اولئک او دغه کسان هم المفلحون هم دوی دي کامیاب هم دوی دي مقصد ته رسیدونکي اوس دا بیان د کامل مومنانو شو خالص مومنانو اوس د دین وروستو د خالص کفارو هغه بیان کیږي ان الذين بشک هغه کسانو کفرو چې کافران دي یعنی په دې کتاب باندې او دوی یعنی ان الذين بشک هغه کسان کفروا بهذا الكتاب ولا يتركون الفساد دوی کافران دي په دې کتاب او نه پری دي فساد پسمکه کې کوي نو دې کې دې خبره ته اشاره ده چې په مؤمن مسلمان باندې چې جهاد فرض دی نو د پاره د دفع د فساد د پاره د دفع د کفر نه د پاره د دفع د کفر نه بلکې د پاره د دفع د فساد ځکه دا دعوت درې قسمه لري اول دعوت چې کې اسلام ته نو یا به کافر ایمان راوړي بیا پرې دی دویم یا به کافر جزیه منی او د امارت اسلامی د قوانینو نه بلاندې جون کوي بیا به پریدي جزیه به منی او طالب جزیه درکې خپل کفر به کوي خود کفر پرچار او دعوت به د کفر دانه کوي سره د کفر نه هغه به د امارت اسلامی د بیرغ لاندې جون کوي د کفر په وجه نشي او کچیرته ایمان نه راوړ او جزیه نه منله امارت اسلامی ته او د سپین بیرغ د لاندې زندگی او سر هم نه ټیټاو نو بس بیا به ورسره نو معلومه دا شوله چې د پرچار د فساد د کفري عقیده کوي نو بیا به دریم مرتبه کې به دې سره څه کوي
جهاد کې. نو ځکه ان الذين بشکا کسان کفروا بهذا الكتاب ولا يتركون الفساد تفصیل به رسول روان ده په قران کې. سواء برابر ده عليهم بدوی باندې انذرتهم کو اوریت دوی ام لم تنذرهم او کو اونریت دوی لا يؤمنون دوی ایمان نه راوړي. الله تعالی ته په خپل علم غیب باندې دا ثابت ده معلومه ده چې دوی ایمان نه راوړي. تقدیر او په ازل کې د دوی په شان کې یعنی الله رب العزت ته د دوی د عمل نه مخکې معلومه ده د دوی د عمل نه مخکې معلومه ده چې دا خلک ایمان نه راوړي. ګورئ داسې مو وایئ دا د تقدیر مسله ده. په تقدیر دوه قسمه دی تقدیر معلق دی تقدیر مبرم دی. وروسته تفصیلي خبره را روانه ده چې نو دلته د دوی دغه ایمان نه راوړنه الله رب العزت ته په خپل کامل علم سره معلومه شوی مخکې د دوی د عمل نه او د کردار نه. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې د دوی په دغه کې علم تقدیر کې ایمان راوړنه نشته دی. کله چې دوی په دې خپل کفر باندې همیشه پاتې کېږي نو ختم الله على قلوبهم. نو ځکه مفسرین وایي چې اذ ختم الله على قلوبهم د دې وجې نه مهر ولګول الله تعالی په زړونو دوی باندې دا شبهه ختمه شوله چې وای د کافر په زړه باندې چې الله تعالی مهر د کفر ولګاو نو دا بیا څنګه ایمان راوړي ناسبه. ځکه چې دا د تقدیر لیکنه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې كتبه بالوصف لا بالحكم. دا عقاید کتابونه د لیکي چې د تقدیر لیکنه دا په طریقه د وصف دا د حکم نه ده. یعنی مطلب مثال زه تاسو درکوم د لیکل شوی دي چې پلان کې به ایمان راوړي. زما جملې ته وګورئ غلط سوچ وته وکړئ. پلان کې به ایمان راوړي پلان کې به ایمان نه راوړي پلان کې به مونږ کوي پلان کې با غلا کوي. دسی وای دسی لیکلي دی په تقدیر کې دسی نه لیکلي پلان کې دی کفر وکي پلان کې دی ایمان راوړي پلان کې دی منځ وکي پلان کې دی غلا وکي دسی نه لیکلي بلکې دا الله رب العزت ته د پلان کې یعنی د بنده د عمل نه مخکې معلومه ده چې دا پلان کې بس عمل کوي. خو لیکن موږ تاسو ته خپل خاتمه نه معلومه چې زمونږه خاتمه بس کیږي. ځکه موږ په دعا کې وایو چې الہ العالمین خاتمه مې په ایمان کې یا الله خاتمه مې په ایمان کې یا الله خاتمه مې په ایمان کې. نو زمونږ د خپل اعمالنا سبا نه یو خبر لږ ساعت وروسته خبر نه یو خو زمونږ په عمل الله تعالی خبر دی. نو په تقدیر کې دا لیکنه په طریقه د وصف ده په طریقه د حکم نه ده. نو د دې وجه نه دا ټول عقیدې د اعتزال د جبریه او د مرجئه دا ختم شوي. نو الله رب العزت ته معلومه و چې دوی ایمان نه راوړي په تقدیر کې دوی ایمان نشته. نو اذ ختم الله ځکه الله تعالی مهر ولګاو په زړونو د دوی باندې وعلى د کفر یعنی فلا يصدقون ولا يتبدلون على انفسهم دوی تصدیق نه کوي د کتاب الله د سنت رسول الله او د رسول الله او نو دوی بدلی د حالت پر خپل ځانونو باندې. وعلى سمعهم او دوی الله تعالی مهر ولګاو په قوت د سمع د دوی باندې. وعلى ابصارهم حق ناوري خانه او خبري خاوري خو حق ناوري دا حق د دوی په غوګونو باندې داسې لګي لکه توپ د دیوال نه چې به تر تمېږي. وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی باندې یعنی په قوت د نظر د دوی باندې الله تعالی پر دی ولګولې غشاوتن پر دی ولهم شتدوی لپاره عذاب عظیم عذاب لوی. ومن الناس او بعض د خلقنا منغدي یقول چوای دا بیان د منافقین شروع شو. خدا منافقین هغه منافقین دي چې عقیدوي منافقین دي او عملی منافقین دي. دا منافقین فقط په زمانه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کې وو. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د زمانه نه وروسته اوس دا منافقین نشته عقیدوي منافقین نشته. اوس به یا مؤمن وي یا به کافر وي یا به مؤمن وي یا به کافر وي. د منافق مرتبه کشتا نو هغه به عملی منافق وي عقیدوي منافق ورته نشي ویلې یعنی هغه امارات او نخي هغه اعمال او صفات چې نبی علیه السلام د منافقین خودلی وي نو هغه کچا کې ښکارا شوي نو مسلمان دی خو لیکن عملی منافق دی. لکه د سحر او د ماخوستن په جمع کې څوک شرکت نه کوي یا جنگ کې کنځلې کوي یا په امانت کې خیانت کوي. اوهو نوري خبر ډیری ښه دوی ته منافق وای خو عملی منافق دی
چیرې عملی منافق. الله تعالی دې موږ او تاسو د عمل د منافقانو نه مساتي. نو دا اوس د منافقانو بیان کوي. ومن الناس دا منافقانو چې ګوري نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې به ځان دلته دوی ته نږدې مسلمانان مؤمنان ښکارا کول او چې کله به د دوی د مجلس نه وړاندې شول نو بیا به پټي مشورې د کفارو سره کولې. نو عقیدتن او د زړه دوی کافرو. ومن الناس یو بعضی د خلقونه من هغه څوک دي یقول چې وایي آمنا من ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین حال دا چې نه دي دوی مؤمنان. یقینا په عقیده کې او په باطن کې دوی چې دی هغه مؤمنان نه دي. یخادعون الله په دې عمل سره دوی څه کوي؟ یخادعون الله دوی ټګي کوي د الله تعالی سره. نو د الله تعالی سره ټګي نشوي کولای. نو محدثین مفسرین داسې ذکر کوي یخادعون نبی الله دوی ټګي کوي د نبی د الله سره. والذین دغه کسانو سره امنو چې مؤمنان دي یعنی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي او په دې کلمې دوی د توري نه ځان بچ کړي دي دا ټګي کوي. وما يخدعون الا انفسهم او دوی ټګي نشي کولای مگر د خپل ځانونو سره یا دوی ټګي نه کوي مگر د خپل ځانونو سره او د خپل زواتو سره. وما يشعرون او دوی نه پوهیږي به خداعهم لانفسهم په دې ټګي خپل سره چې د خپل ځانونو سره کوي په دې نه پوهیږي چې د خپل ځان سره ټګي کوم. لکه بعضی وخت موږ تاسو وایو کنه الګ پلان کې د خپل ځان دشمن دی خو هغه په دې خبره نه پوهیږي هغه په دې خبره نه پوهیږي. نو دا فی قلوبهم الله تعالی جل جلاله فرمایي فی قلوبهم دا وما يشعرون د پاره الله تعالی خپل دلایل وایي. وما يشعرون چې دوی شعور نه لري یعنی دوی شعور نه لري او دوی نه پوهیږي. وما يشعرون په دې دوکا او په دې ټګي باندې دوی نه پوهیږي چې دا د دې وبال او دا ټګي دوی د چا سره کوي بلکې دا د دوی ځان سره کوي. نو په دې باندې اوس الله تعالی دلایل وایي. اول دلیل ځکه اذ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ځکه په زړونو دوی کې مرض د شک او د کذب او د نفاق دی. دوی په شک کې پریوتی دي او دوی نسبت د دروغ کوي د رسول الله ته قرآن ته دوی نسبت د دروغ کوي. نو دا یو مرض دی د دوی په زړونو کې د نفاق. نو هر کله چې ولما لم يعالجوا بشفاء القرآن کله چې دوی علاج نکړه په شفاء د قرآن باندې کله چې دوی علاج نکړه په قرآن باندې قرآن خپل سینې ته نږدې نکړه نو فزادهم الله مرضا الله تعالی زیات کړ د دوی د پاره مرض. نو دا کنه الکه وې درې شایانو ته کم ګوره په نظر کې کنه وې اورتا دشمنی ته او مرض ته اورتا دشمنی ته او مرض ته کم ګوره دا زیاتیږي. نو د دوی پزړونو کې مرض د نفاقو د دوی پزړونو کې مرض د شکو د دوی پزړونو کې مرض د کذبو. نو کله چې دوی په قرآن باندې خپل علاج ونکړه نو فزادهم الله مرضا پس زیات کړ دوی له الله تعالی مرض دا مرض ولا زیات کړ یعنی دا په نفاق کې ځکه دوی نظرونه کو قرآن ته. ولهم عذاب علیم او شتا دوی د پاره عذاب دردناک بما كانوا يكذبون په سبب دغه چې و دوی نسبت د دروغ کولو یعنی قرآن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. واذا قيل لهم دویم دلیل د وما يشعرون د پاره واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض پزمکه کې دا فساد څه ته وایي بس خلاصه ووريخه بترک الشرائع تاسو فساد مکوئ په پرې خودلو د شرایع او د شریعت په پرې خودو فساد مکوئ. نو معنا دا شوله ګورئ موږ او تاسو فساد څه ته وایو او موږ او تاسو دین اسلام فساد څه ته وایي. موږ او تاسو فساد دي ته وایو چې څوک راولګي د سړی وو قتل کو ونی ولا چپکړي پسلی ټوپ د غنمو د شولو او د وریجو دای ولا ختم کړو سوزل دې ته فساد وایي.
شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم فساد خدغه ده دغه مسله به رسول روانه ده لیکن در حقیقت فساد هغه ترک د شریعت ته د فساد وای یعنی مثلا سړی ګیره خړی دا مفسد دی غلا کوي مفسد دی همدارنګه منځ قضا کوي مفسد دی جمع قضا کوي مفسد دی زکات نه ورکوي مفسد دی همدارنګه دروغ وای دا مفسد دی غیبت کوي دا مفسد دی در حقیقت دی ته فساد وای ترک د شریعت ته فساد وای خلاصه زده کوي فساد څه ته وای ترک د شریعت ته نو مفسد چاته وای چې په هغه کې د شریعت پابندي نه وي بس دغه ته مفسد وای نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته چې لا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئ پزمکه کې به ترک الشرائع په پرې خودلو د شرایع باندې تاسو فساد مکوئ پزمکه کې نو قالوا وای دوی انما بشک نحن منكم مصلحون صالحان په ظاهر او په باطن کې دروغ وای نو الله رب العزت د دوی دروغ کار کړ څنګه وای الا خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون هم دوی دی فساد کوونکی پزمکه کې ظاهرا او باطنا ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په دې خپل فساد باندې د څه شي د وجه نه پوهیږي من مرض قلوبهم د وجه دا مرض د زړونو د دوی نه ځکه دوی خو علاج نه کړي د زړونو خپلو واذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته نو دا دریم دلیل د لا يشعرون دی وما يشعرون چې مخکې ذکر شو نو اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه چې ایمان راوړل دي خلکو یعنی دلته د خلک نه مراد څوک دي هغه کامل صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي ځکه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ایمان د نور خلکو د ایمان د فار معیار دی د نور خلکو د فار معیار دا منه کله چې ایمان د صحابه او د ایمان نه زیات شو دا د اعتدال نه وغورځید کله چې ایمان د صحابه او د ایمان نه کم شو دا د اعتدال نه وغورځید کامل ایمان هغه د صحابه ده کامل ایمان د صحابه ده کاملین په شریعت محمدی هغه صحابه دي نو کومه نقشه چې مون او تاسو ته د دین اسلام یا د قران او د سنت صحابه پیش کړی دا دغه کامله نقشه ده کوم ځکه چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې او د قران عظیم شان په آیاتونو باندې ځکه چې هغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په محفل او په مجلس باندې فایزو هغه کامل پویدل نو چې کامل پوی راشي کامل عمل راته نو د کامل عمل نه کمال ایمان راغی نو ځکه د دوی ایمان تر قیامت پورې الله تعالی په دنیا کې چیلنج اخکار کوي کمال اخکار کوي چیرې د سی ایمان راوړي لکه په شان د ایمان د صحابه د ایمان راوړي لکه په شان د ایمان د صحابه نو موږ او تاسو ته ذکر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان اصحاب النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم بشک ټول صحابه زما په شان د ستورو د اسمان دي هر یو پس چې اقتدا وکي تاسو به هدایت ته ورسیږئ نو د صحابه دغه ایمان هغه کامل ایمان دی نو ځکه دلته ناس نور خلق نه وکنلته دلته نور خلق نو کنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په وخت د نزول د قران کې څوک خو صحابه کنو نو ځکه الله رب العزت فرمای الا واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی امن الناس کما امن الناس لکه چې ایمان راوړی نور خلقو قالوا اي دوی انؤمن کما امن السفهاء اي من ایمان راوړو لکه چې ایمان راوړی دی به وقفانو دلته لام د پاره د احد معهود په دې سره صحابه دي د دې خلکو په شان موږ ایمان لرو صحابه ته د بیاقلانو بیوقوفانو نسبت وکړو نو الله رب العزت فرمای ګوري د صحابه مقام دلته ثابتېږي خو ډېر غټ تفصیل دی سبا چې د صحابه مقام د تم په څومره طرق سره الله تعالی د صحابه مقام ثابت کړ نو ګوره یو دا چې امنو کما امن الناس امنو کما امن الناس دویمه طریقه د صحابه فضیلت الا خبردار ان دغه په اعتراض کې چې هم صفاو کنه یعنی دا خلک بیوقوفان دي نو الله رب العزت فرمای الا خبردار انهم بشک دا منافقین هم الصفاء هم دوی دی بیوقوفان ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي په دې خپل صفاحت باندې په دې خپل بیوقوفتیا باندې بیاقل خو دوی دي ولی لترک التأمل د وجه د پرې خودلو د سوچ او د فکر نه په قران کې
واذا لقوا الذين صلورم دلیل وما يشعرون هغه دار واذا لقوا الذين کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړي قالوا دوی وای آمنا من ایمان راوړل دا جمله فعلیه بلا تاکید دخه نو دوی من ایمان راوړل واذا خلو دار دي خلکو هغه خبيث عمل ته ګوري واذا خلو الى شياطينهم او کله چې لال شي د مؤمنانو نه او ځان لشي د مؤمنانو نه طرف د هغه کسانو ته چې هغه تک کړي په قدمونو د شیطان چې هغه يهود او نصارا دي یعنی هغه سرکشه نمرودیان دي الى شیاطینهم هغه شیطانانو خپل ته قال نو ایدوی ان معكم بشکا مونږه د تاسو سره یو انما نحن مستهزئون بشکا مونږه خو ټوکی مسخري کوونکی او پاغي پوری یعنی دا د دې یری نه وای اسینه چې کلا دی خلکو دی کفارو مونږ د مسلمانانو سره یو ځای نه لیدلی نو ځکه دا به مونږ باندې اعتراض وکي نو ځکه دوی دا خبر وکړه چې ان معكم په تاکید سره مونږه د تاسو سره یو انما بشک نحن مونږ مستهزئون ټوکه مسخري کوونکی په مؤمنانو پوری اسی وسره هدا حاصل ملاو الله رب العزت بیا د دوی هغه خباثت ذکر کوي چې الله جزاء ذکر کوي جزاء اخروی الله یستهزئ بهم الله با بدلا د ټوکو مسخرور کی دوی ته یا په آخرت کې یا په دنیا کې چې دوی به الله تعالی ذلیل کی او د مسلمانانو د خوانو په دوی باندې جزیه کې خود لشي ويمدهم او پری بری دوی فی طغیانهم په سرکشی دوی کې عمون سرګردان دوی با دبا دازمکا دا تنگ شي اولایکا دا کسان الذين کسان دي اشتروا ضلالتا چې اخیسته گمراهی بل هدا په هدایت باندې دا هدایت وتدل سمن مقرر شلو یعنی طول د نفاق د ایمان باندې بدل کو لکه دنیا یو بازار دی چې دغه اسباب د ضلالت او اسباب د هدایت خرڅيږي نو دا خلکو چې اسباب د ضلالت واخیسته په بدل د هدایت باندې نو الله رب العزت فرمایي فما ربحت تجارتهم فسد ګټو نکړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او نو دوی په ازل کې هدایت مندون کی لا په خوانه دوی هغه د دوی هدایت مندون کینو او په سملار نو کامل په هدایت باندې نو ولال مثلهم نو مثال د دوی کمثل الذي پشان د مثال دغه کس دی استوقد نارا چې بلکړی ور فلما ارکلا اضاءت چې روخانه کی ما حوله خوشاد دغه کس ذهب الله بنورهم نو ختم کی الله تعالی سبب هغه طاقت د نور د دوی او طاقت د سترګو د دوی عادلی دل د دوی وترکوم پری دوی فی ظلمات پتیارو کی لا یبصرون دوی به هیڅ نویني نو دا الله تعالی مثال ذکر کړه دي مثال مختلفه توجیهات دي نو الله رب العزت فرمای سمن کان دي بوکمن ګونګیان دي عمین لاندې دي د حقنا څه مطلب یعنی سمن کان دي دا اوریدل د حقنا بوکمن ګونګیان دي د ویلو د حقنا عمین لاندې دي د لیدلو د حقنا فهم دوی لا يرجعون دوی حق ته نراګرځي دوی قطعا حق ته نراګرځي یعنی د نفاق نه په طرف د هدایت سره د نزول د قران نه دویم مثال الله تعالی ذکر کوي مثال بیانېږي د پاره د وضاحت د ممثل نو تشبیه په کل امور کې شرط نه ده دا بیا د نور کتابونو خبرې دي او کصیب من السماء فی ظلمات یا مثال د دوی پشان د غټ څاڅ کی باران د طرف د اسمان نه فی چپاغی کی ظلمات تیرینی ورعد کړه زهاروي وبرق برخنی اگانوي یجعلون دوی اصابعهم قتی خپلی یعنی اغا سرونه دو قتو خپلو فی آذانیم پو غگونو خپلو کی من الصواعق د وجه د تندرنا حذر الموت د وجه د ویری د مرګ نه د ګړز والله الله تعالی چې محیط احاطه کون کړي بالکافرین په کافرانو باندې الله تعالی به احاطه واچي دوی ته هیڅ طرف د تختی په پاتې نشي او هیڅ لاره د خلاصي د عذاب یکاد البرق نږدې دا دغه برېښنا
دا پړق یختفو چې ختم کی ابصارهم نظر د سترګو د دوی کلما ارکرا اضاء لهم چې روخانه شي دوی ته نو مشو دوی تکلیفي په دې کې لک سات دا غینه فایده واخلي و اذا ظلم او کله چې تیار شي علیم په دوی باندې قوم دوی ودرېږي دا لک سات الناس ته د دوی د صحابه سره یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دغه نبی علیہ السلام پشان دغه کچا دی چې دوی اور بلکی او خوشاز د دوی امن او روخانتیاوی نو دغه منافقین دغه لک ساتي د ناستینا دوی استفاده کوي دغه لک ساتي جون د دنیا نه د منافقت په وجه دوی دنیا په جون کې دغه استفاده وکړه چې د مسلمانانو د تورینه دوی ځان بچ کړ نو کله چې دوی وفات شي او د مؤمنانو د مسلمانانو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د مجلس نه جدا شي نو الله رب العزت فرمای بیا به څه کوي والله محیط بالکافرین الله تعالی احاطه چونکي دا په کافرانو باندې نو دا کله به د قیامت تورتمونه په دوی باندې راشي قوم دوی به اوچ کلک ولاړي د لارې د نجات لاره د نجات دلیل د نجات د دوی سره به هیڅ شی نه وي ولو شاء الله کو غواړي الله تعالی لا ذهب نو خامخه ختم کړي به قوت د تک د دوی لا ذهب ختم بکی بسمعهم قوت اوریدو د دوی او بصارهم او قوت د لیدلو د دوی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر فهر شی باندې قادر دی نو پدیم قادر دی چې دوی وړاندې کی دوی شل کی دوی کان کی يا أيها الذين اغكسان يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون دا دریم نمبر رکو شروع شولا دریم رکو شروع شولا د سورة بقره دریم نمبر رکو شروع شولا د سورة بقره د دې ربط د مخکنی رکو سره مفسرین داسې ذکر کوي چې مخکې د منافقانو بیان شو او داوی دو مثالونه بیان شو په دې رکوع کې اوس الله جل جلاله خطاب عام خطاب کوي چې هغه په یا ایها الناس سره او په مخکینی رکوع کې هم په من الناس باندې شروع او دلته هم په یا ایها الناس باندې شروع دي نو دا د دې رکوع ربط مفسرین ذکر کوي نو الله رب العزت فرمای یا ایها الناس والجن پکې ده اے خلقو او اے پیریانو اعبدوا ربکم الذی عبادت کوي دا غرب خلقکم چې پیدا کړی تاسو یعنی اعبدوا ای وحدوا تاسو یو امنی ربکم الذی رباکم بتربیه الظاهر والباطن اغرب چې تربیت درکړې تاسو ته په تربیت ظاهري او باطنی سره خلقکم یعنی چې پیدا کړی تاسو والذین وکسان من قبلکم چې په خاله تاسو نو یعنی دا دوه قسمه دلایل ذکر کیږي یو دلایل عقلیه بل دلایل نقلیه نو دا اول دلیل عقلی دی داخلي چې په خپل ځان کې فکر وکړئ لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو بچی د عذاب د الله تعالی نه او بل تاسو اعبدوا ربکم اعبدوا الذي جعل لكم الارض دا دویم دلیل دی دلیل عقلی دی خو دلیل عقلی خارجي دی بار په دې کائناتو کې وګوره لکه څنګه چې یو شاعر وای صوفي برگ درختان صاف در نظری هوشیار هر ورقی دفتری در معرفتی کردگار الذي الله غزاد دے جعل لكم الارض چې ګرځولې د ازمکا یعنی پیدا کړی د ازمکا تاسو ته فراشن فرش والسما واسمان بنا انچت یعنی ازمکه داسې فرش چې د قدم په خودو نه نوځي کینو او د میخ په ټاکولو سره اغه میخ یعنی د سینه دا چې میخ پکې نشي ټاکولې او دومره نرمم نه ده چې د اغه خپه پکې کېدی او کتب کې نه نوځي والسما واسمان بنا انچت وانزل ونازل کړی دي من السماء اے من طرف السماء له طرف د اسمان نه چې هغه ټول خبرې او ټول شکوک او شبهات ختم شي ځکه چې دا باران د ورځې نه دی که د اسمان نه دی او یو معنا د اسمان صرف په معنا د فوق سره دی یعنی د فوق نو ځکه وایا معنا کوا چې ټول خبرې ختم شي بکې
چې من السماء له طرفه د اسمان نه، نو هغه که د ورځې نه راوريږي او که د اسمان نه راوريږي، او که در حقیقت هغه د اسمان نه وي او مجازا د ورځې نه وي. اسباب وما ما انوب فاخرج به من الثمرات، پس روباسي په دې سره د دیوبو سره من الثمرات د میونه رزقا لكم، رزقا لكم داسې میوي چې د رزق د تاسو د پاره، نو دلته ورته الی انعامکم او د چارپایو تاسو د پاره. نو فلا تجعلوا لله اندادا، پس ما پیدا کوي تاسو خاص الله لپاره اندادن شریکان، په دې کارونو کې تاسو الله سره شریکان ما جوړوي چې د باران د ورولو نسبت غیر د الله نه بل چاته وکړي، او دا د همدارنګه د عبادت سجده غیر د الله نه بل چاته شروع کړي، او هغه صفات چې د الله تعالی دي خاص هغه بل چاته نسبت وکړي، د الله مخلوق ته د هغې صفت شروع کړي. اندادن په انداد ند ته ویل شي شریک. وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسې ښه پوهېږئ چې دا کارونه غیر د الله نه بل هیڅوک نشي کولی. وان کنتم فی ریب، او که چیرې تاسې په شک کې مما دغه کتاب نه، دا اثبات د رسالت دی. اوس د دې ځای نه شروع شو. قل ورته پیغمبره ان کنتم کچری تاسی فی ریب پشک کی مما دغه کتاب نه او دغه وحینا نزلنا چې نازل کړی مونږه علی عبدنا په بنده خپل باندې، فاتو بسوره من مثلی. نو عبد دلته نسبت شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته، ځکه د عبد نسبت نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته دا د عبد مرتبه په ټولو مرتبو کې اعلی مرتبه ده، او په مقام د شرفت کې دا د عبد ذکر کیږي. نو ځکه رسو براشي په سورۃ اسراء کې، په سورۃ بنی اسرائیل کې، په سورۃ نجم کې، په سورۃ حجر کې دا براشي چې د عبد مقام څومره ځایونو کې ذکر شوی دی. څنګه وایي سبحان الذي اسرى بعبده، څنګه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي اسرى بعبده دلته بعبده ته مراد څوک دی؟ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی. نو د دې تفصیل به ورو ازیا په ځای باندې په دغه سورتونو کې راشي. نو نزلنا على عبدنا، نو د عبدیت لوی مقام دی سبا الله تعالی دې موږ تاسو حقيقي عبادت جوړ کړي. فاتو بسوره من مثلی، نو پس راتو کوي تاسو په یو صورت سره من مثلی په شان د قران. ودعوا روغړی شهداکم مشران خپل الہ خپل ان کو من دون الله غیر د الله تعالی نه چې تاسو سره امدادو کې به کار کی. ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی په خپل دعوه کې. نو فإن لم تفعلوا، دا تخویب ذکر کوي الله تعالی دوی ته. فإن لم تفعلوا، کچیتا تاسو اونکدا دا کار یعنی دا راوړل د یو صورت. ولن تفعلوا، نو هرگز به اونکئ. نو فتقوا النار التي، نو اوریږي تاسو دا غورنا وقودها الناس چې خشاک دغه خلک دي، یعنی وعصات المؤمنین، یعنی کفار او مشرکین او ګناګاران د مؤمنانو په کې شامل دي. والحجاره او تیږي، یعنی دغه خشاک خلق او تیږي دي هغه چې عبادت شوی دی، یا د ناس نه مراد هغه ګناګاران مؤمنان، او د حجارتنا او کفار او مشرکین. اعدت للکافرین، چې تیار شوی د فرد کافرانو. په اعدت للکافرین کې رد په هغه معتزله باندې، هغه وای چې دا جنت او دوزخ چې دي دا نه دي تیار شوی، بلکې دا د قیامت نه وروسته تیاریږي. دا الله رب العزت فرمای او عقیده د اهل سنت والجماعت دا چې اعدت للکافرین سبا دا تیار شوی دي د پاره د کافرانو، او دا تیار شوی دي د قیامت نه مخکې، ځکه اوسم تیار دي. حدیث مبارک کې راځي چې کله هغه حدیث مبارک چې کله څوک په مؤمن بنده په قبر کې کېښودل شي، وګت حدیث دی، نو دته د جنت نه د جنت نه کڼکه اخلاص شي، او خپل مقام په جنت کې ګوري، خیسته خوشګواره هواګانې د جنت نه د ترازی خپل مقام په جنت کې ویني. او کله چې بدبخت بنده په قبر کې کېښودل شي، نو جهنم نه ورته کڼکه اخلاص شي، هغه تودې هواګانې اور او شغلې هغه عذابونه دوی ته په دغه قبر کې. فاعدت للکافرین، تیار شوی د پاره د کافرانو. وبشر الذین، او زیر ورکړي کسانو ته امنو چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات، او عمل کوي نیک. نو دلته یو ایمان دی او بل اعمال صالحه دي. نو دلته عقیده د اهل سنت والجماعت او یو عقیده د خوارج ده. عقیده د خوارج هغه وای چې اعمال داخل دي په ایمان کې،
او معتزله هم هغه وډله وای چې اعمال داخل دي په ایمان کې او عقیده د سنت والجماعت دا وای چې اعمال چې دي دا داخل نه دي په ایمان کې. خو به هر حال وبشر الذين زیر ورکای کسانو ته امنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کوي نیک. ګوره دا خبره ټوله دا خبره ثابتېږي چې وعملوا الصالحات عطف په چا باندې دی؟ په ایمان باندې دی. معطوف علیه کی تغیر شرط کې نو ایمان جدا شي اعمال صالحه جدا شي. اگر که اعمال صالحه سبب د کمال د ایمان دي او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین هغه به داسې وایي لکه مثال ذکر کوي لکه په شان د شا او د ګیړي یا په شان د مرغه د وزرو او د مرغه دي د اعمال او د ایمان. ان لهم بشک دوی د پارشتا جنات جنتنا تجری چې بهيږي من تحتها لاندې داغینا الانهار نهرونه یعنی لاندې د سورو داغینه نهرونه لاندې د سورو دونو داغینه نهرونه دسی جنتونه الله تعالی مؤمنانو او هغه عمل کوونکو ته تیار کړی دي. انهار جمع د نهر ده. نو د دې انهار تفصیل چې ده هغه په سورته محمد کې راځي ښه هغه په سورته محمد کې شته په سورته محمد کې دا هغه ذکر روان دي. څنګه وایي په سورته محمد کې الله رب العزت فرمای مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. پدې کې هغه جنت چې وي تر شوی دی مثال د جنت هغه چې وعده شوی د متقینو سره چې پاغي کې د سینې نهرونه دي من ماء غير آسن دا غوبونه چې هغه یعنی غیر متغیر دي پاکی صافی دي وانهار من لبن او نور نهرونه دي هغه د شودونه لم يتغير طعمه چې نه متغیر طعم خوند دغه یعنی هغه چری هغه خوږ خوند لري. وانهار من خمر او بل نهرونه دي هغه د شرابونه لذت للشاربین. وانهار من عسل او نور نهرونه دي د شاتونه مصفى. دا د نهرونو دا بیان په سورته محمد په سمره په 15 نمبر آیت کې را روان دي هغه تفصیل بالته راشي. نو کله مارکلا روزقو چې ورکړی شي مینا د دینه من ثمرتين کم میوي رزقا خوراک قالو نو دا جنتیان وای په جنت کې اوه هاذا الذي دا خو هغه کېله ده دا هغه مڼه ده او دا خو هغه انار دي روزقنا من قبل چې راکړی شي مونږ ته مخکې په دنیا کې دا خو هغه شانتي انار دي او هغه شان کېله او مڼې دي. جنتیان بداغه او صحیح خبرې کوي. نو الله رب العزت فرمای او اتو به متشابهه راتک بوشي دیتا پدې مې سره متشابه همرنګا خو په خوان کې به سره جدا وي. ولهم فيها ازواج مطهره او بل وبا دوی د پاره په دې جنت کې ازواج بیبیانی مطهره فاکی ګوره په تشدید سره ذکر کیږي یعنی د ټولو خبائث دنیوي او نه دا پاکی وي. څنګه کم دا د حیض د نفاس نه او د پوزو د ګړنګ نه او د نورو قبیح خيونو نه هغه به دا پاکی وي دا ټول به د سی پاکی بیبیانی وي. وهم فيها خالدون او دوی با په دې جنت کې همیشه وي یعنی همیشه به داوي چې دوی تبا دا ویره نه وي چې یاره بیا به مونږه یو ځل لکه څنګه چې د مور د رحم نه دنیا ترالو د دنیا نه قبر ترالو د قبر نه د حشر میدان ترالو د حشر میدان نه جنت یا دوزخ ترالو. نو جنتیانو تبا دا ویره نه وي چې ګندې بیا به مونږ د جنت نه وځو نه دا هغه خلود بلا خروج دې ته خلود وي ښه دخول بلا خروج دیتا خلود ہوئی. نو اللہ رب العزت فرمائی ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یستحی دا اعتراض دویم اعتراض دے او ثبوت در رسالت بانی چې دوی بدا اعتراض کو چې دا څنګه قرآن دی چې په دې کې کله د ماشي بیان راځي کله کې دا شوی جولاګي غڼه کله کې د غڼې بیان راځي کله کې د میږي بیان راځي دا جالي نه جوړي نو او کله چې د پیل بیان راځي کله کې د بقري بیان راځي دا څه رقم قرآن دی. نو الله رب العزت فرمای ان الله بشک الله تعالی دا د دوی د اعتراض جواب دی چې لا یستحیی لا یترکو یعنی نپریدی
ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو دا یا ما تاکید د یا زیدنه بعوضه د ماشي فما فوق یا زید د ماشي نه په غټوالي کې یا زید د ماشي نه په سپکوالي کې فاما الذين فساد چاغه کسان دي سبا امنو چاغي ایمان راوړل دي فيعلمون او هغه مؤمنان دي کاملا د ځنه او د ظاهر نه باطنن فيعلمون نو دوی يصدقون دوی پویګو تصدیق کوي انه الحق چې دا مثال ثابت ده من ربهم د جانب د رب دوی نه واما الذين هرچاغه کسان دي کفروا چې کافران دي او منکرین دي فيقولون وايدوي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا صدا اراده کړی الله تعالی په دې مثال سره چې دا مثال راوړل دي د ماشي مثال د بقریم قصه او یا د غنی مثال دا یا د میږي مثال د میږي ذکر کوي نو الله رب العزت فرمای چې یضل به کثیرا نو الله تعالی گمراه کوي په دې سره ډیر کسان په دغه چې الدنيا دار الامتحان ويهدي به كثيرا او هدايت نصیب کوي په دې سره ډیر کسان وما يضل به او نه گمراه کوي الله تعالی په دې سره الا الفاسقين مگر فاسقان اغا مفسدين لانهم الذين ينقضون دلیل د فسق د دوی داره مخکې مې ته ویل چې فساد څه ته وایي به ترک الشرایع فاسق چاته وایي ترک د شریعت هم الذين نو دا کسان دي فاسقان ينقضون عهد الله چې دوی ماته وعده د الله تعالی چې الله تعالی کوم وعده په تورات کې په زبور کې دي کې په انجیل کې دي او په قران کې دي دا ټول دا کسان فاسقان دي چې دوی وعده د الله تعالی ماته من بعد میثاقي ورست د محکم والد غینا یا وعده د عالمي اذر دا الست بربکم الله رب العزت ته دوی ټول ارواح ویل دي قالوا بلا او ته زمونږ ربي ته زمونږ ربي زمونږ د ټول نوع انسانیت ارواح اقرار کړی دی چې ته زمونږ ربي نو ګوري کدا کافر پیدا کیږي او کدا د مسلمان په کور کې کم ماشوم پیدا کیږي دا ټول په فطرت اصلي ایمان سره پیدا کیږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ثم ابواه يهودانه او يصورانه بیا مور پلار یا يهودي کی یا نصراني کی چې کوم هغه کې کوم تربيت د دوشي اق شانتی بیا هغه کسو ګرځي ويقطعون ما امر الله او دوی پرې کوي داغه وعدي ان هغه ایمان چې امر کړی الله تعالی پاغي سره ان یوصل د یو ځکه دنو د سل رحمي په خپل منځ کې ويفسدون او دوی فساد کوي به ترک الشرع یا به ترک التوحید په ترک د شرایع او په ترک د توحید باندې چې رد راشي په شرک ويفسدون او دوی فساد کوي په الارض پزماکه کې اولایک دا کسان هم الخاسرون هم دوی دي تاوانیان خسرت دنیا او آخرت یعنی دوی تاوانیان دي په مال کې دوی تاوانیان دي په عقل کې او دوی تاوانیان دي په آخرت کې دا ټول دا ولی په سبب د فساد د دوی چې دا کفر دی په الله تعالی باندې نو دا ځکه دا کفر په الله تعالی باندې دوی ولی کوي نو کیف تکفرون بالله وای بدبختو څنګه کفر کوي تاسو په الله تعالی باندې وکنتم امواتا حال دا چې تاسو وای مړو یعنی تاسو د وجود دا په ذراتو د خوراکونو د میوو کې خورو په مختص مکه باندې دا د خوراکونو په شکل راټول شو د دین وینه جوړه شوله وینه کلکه شوله مضاغ علاقه او عظام دروس مسله را روانه ده د څومره مراحل نتیره شوله نو په احیاکم تاسو له الله تعالی جون درکو د مور پر رحم کې ثم یمیتکم بیا تاسو ژوند بیا به تاسو الله تعالی مړ کی پس د دنیا ته جنہ ثم یحییکم بیا به تاسو الله تعالی هغه ژوند کی پس د مرګ نه ثم الی ترجعون بیا به تاسو دی الله تعالی ته را واپس کیږئ نو ګورئ نو دا دوباره جن ډیر بګران وی پله کله اول ځل ستا ژوند کول یعنی د اول ځل ډیر زیات ګران ښکارې دو ځکه ستا د وجود بالکل نقش نوا د یو نرم اوبونه الله تعالی ته پیدا کړلی او د ورکو خوراکونو نه ته الله تعالی پیدا کړلی نو په دومره سختو مراحلو څومره هغه پړاوونو نه تیر کړلی ستا وجود الله تعالی جوړ کو نو د وجود د جوړېدو نه وروسته بیا الله تعالی په کامل طریقې دا پتا باندې قادر دی چې ځان ته دی ودرئ هو الذي زكا دا الله تعالی غزاد خلق لكم ما في الارض جميعا مکوي دا کفر او دا شرک د الله تعالی د ذات سره د الله تعالی احسانات منئ
د الله تعالی احسانات منئ د الله تعالی انعامات منئ چې الله تعالی په انعامات کړی په مخلوق باندې ځکه الله تعالی غزاد دی خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی دي ټول شیزونه تاسو لپاره هغه چې بس مکه کې دي جميعا ټول په ټوله به تمامي ثم استوى الى السماء به قصد وکړه توجه وکړه او قصد وکړه طرف د اسمان ته یعنی تصویر دغه بسواون نو برابر کړه دغه 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او د الله تعالی په هر شي باندې عالم دی بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين